سستی او تنبلی. رب مو له سستۍ او تنبلۍ کرکه لري. که الله عزوجل په تا ازمایښت یعنی امتحان کوي او ته ټوله ورځ اوزګار ناست یې، نه د ژوند او نه د آخرت د ګټلو هدف لري، په دې هیله مه پاتې کېږه چې رب به تا سره مدد یعنی کومک وکړي. که ته وایې چې زما خپل چانس او یا هم قسمت خراب دی، نو ستا جواب دا دی چې تا سره الله مینه نه لري، ځکه چې ته بیخي سست او تنبل یې. ځکه الله عزوجل نه بدلوي د هغه چا حال چې هغوی نه بدلوي حال خپل. نو پورته شه، یو کار پیل کړه او خپل رب ته وښایه چې زما ژوند بې معنا او بې ارزښته نه دی. رب ته وښایه چې شیطان را باندې پوره نه دی مسلط شوی. اسلام کې د خفګان او هر قسم مصیبت علاج شته، الحمدلله. او ستا خفګان په هغه وخت کې وي چې خپل موخې ته نه یې رسېدلی. ستا خفګان په هغه وخت کې وي چې ستا اړیکه د خپل سره سمه نه وي. ستا خفګان په هغه وخت کې وي چې ستا روح او ستا جسم په قرار نه وي. او دا هر څه په مبارزه کې دي. موږ خپله هم کار نه کوو او نور خلکو د کار عیبونه لټوو. نو داسې مخ ته به څنګه لاړ شي چې خفګان کوي، د نورو عیبونه لټوي؟ ای ملګريه، خپل ځان سره فکر وکړه چې ته آینده لرې که نه. ته داسې رب لرې چې ستا په سوال خوشحالېږي. نو اوس هم نه دی ناوخته، خپل رب نه وغواړه، ځکه الله جل جلاله فرمایلي له ما نه یې وغواړه، زه یې قبلوم.